یاره میکسوله سکسوله ما خو ویل چې زه به پاکستان شړشم کمه شړشم خو پاکستان خو زه شړشم کمه یاره څومره امیدونو سره پاکستان ته راغلی ومه او ګل هغه استاد زما ټول امیدونه په سیند باندې لاوکه او افغانانو ته په شرمونو باندې وشرمولمه زما تشناب ته چې دا زه دغه برېت مې ووهمه ولا د سړیتوب برېت مې نه دې پرېښي یاره تریویس هیله که په برېتونو باندې انسان سړی کېدو که نه نو اوس به ته د سړي بچی وي نو ته ځې پاکستان ته شړشمو ته تلې ظالمه ده خو دی هلته خلک خمبیره کېږي شړشم کېږي نه زمونږ د شرم بوی افغانانو طرف ته م ورغلی دي یاره ګلاغه استاذ خلک خو دې خفه کړي دي مېلمانه دې خفه کړي دي کاش یو میچ مو ورته پرېښولو هلکه ګلاغه استاذ خلک درنه خفه شول مانه یاره سیمایوبه نو په دې کې خو زما غلطي نه ده که نه چې اوس موږ میچونه ګټو نو دا خو به زموږ قسمت یې که نه خو دې برېتوره دغه خیرون برېت یې چې پرېښي دي دا چې په اوله اوس راغی نو په ایرپورټ کې لا کېوتی نو او ویلي دي زه به پاکستان شړشم کومه نو دا د پالک مې درته تېره جوړ کړ پالک یاره ګل هغه استاذ تېر شه تېنه مړه ورلډ کپ را روان دی ورلډ کپ ته دی چې خبره ده د دوه روبو پاتې لکو ښه مونږ چې ورلډ کپ کې به بمباریانې وکړو حملې به وکړو ما ته داسې ښکاري چې ورلډ کپ د خیر سره پاتې دی ښه او ये गुला जाना मुझे प्यार हुआ है और शुक्र है कि میچونه ختم شو زه خو وېرېدم مې چې کوم افغانۍ مې په دې پاکستان کې ګیر نه کړي او خمبیره مې نه کړي والله 200 ورځ مې په یو خپه پې کړي ول او چې هر چېرته ځمه که نه نو په شرمونو مې شرموي او په ارام مې نه پرېږدي او هلکه ګلاغه استاد خبر شوم چې بلوچانو حملې شروع کړي دي موږ د ایرپورټه پورې د خیر سره په خیر خیرت سره ورسوئ که زموږ د پلار د مور او د نیا او نیکه م یاد که نه نو موږ به دې پاکستان ته بیا نه راځو ځکه چې پاکستان کې موږ شړشم شو په شرمونو باندې وشرمېدو لکه نه ترې وسره دا خبرې مه کوه تا خو غول وکړه و دا نور خلک د دې پاکستانه مه تورې کوه پرېږده چې میچونو ته راشي یا ترې وسهله په خوله کې دې دانه راوکړي له خوله لږه سمه خوځوه سره د میکسوله سیکسوله वो प्रोग्राम तो वर्ड गया